ایرانی وزیر او سفیر له یعقوب ابن عمر څخه بخښنه وغوښتل. ایرانی وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته په عاجزۍ سره سر ټیټ کړ. ایرانی پلاوي تایید کړل چې د هلمند سیند کې اوبه کمې دي. ایرانی پلاوي د اسلامي امارت له دغه چلند او ښکلو اخلاقو څخه خوښي څرګنده کړه. دا چې ایرانی وزیر نور څه ویلي او ولې یې بخښنه وغوښتل، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمال اوبیز کال په پرتله کمه ده. د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره له دهراوت دستګاه څخه د ایرانی پلاوي له لیدنې یوه اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي وایي دوی ته معلومه سوې چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمي قومي پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي د لیږل سوو کارپوهانو د مشاهدې له مخې چې د هراوت دستګاه لیدلې او اندازه کړې د 1402 کال د زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال اوبیز کال په پرتله کمه راپور سوې ده. حسن کاظمي قومي له اسلامي امارت څخه بخښنه وغوښتل او د هغوی د ښه چلند او ښه اخلاقو ستاینه یې وکړل. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له دهراوت دستګاه څخه د ایرانی پلاوي لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازې ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبته نښه بللې ده. خو کاظمي قومي هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومونې او تر خوایه ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو پر پرېښودو هم ټینګار کړی دی. تېره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له دهراوت دستګاه څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایرانی پلاوي لیدنه تایید کړه او زیاته یې کړه د پلاوي منلي چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلی. له 1450 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند د اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایرانی پلاوي ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل سوه. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.